بسم الله الرحمن الرحیم. نن راځو ریکټینګلر مارکي ټول پیژنو. د ریکټینګلر مارکي ټول په واسطه کولی شو چې یوه ساحه انتخاب یا سلیکټ کړو او وروسته د موف ټول په واسطه باندې یوسو. ام کیوم یا راځم ریکټینګلر مارکي ټول انتخابوم. غواړم چې دغه ساحه یوسم یا یې کاپي کړم. نو که چیرې موږ ساحه انتخاب کړو سلیکټ کړو موږ نوس کولی چې د ریکټینګلر مارکي ټول په واسطه باندې یوې خوا یا بلې خوا ته یوسو. که زه دا اوس یوسم نو موږ ته یوازې سلیکشن وړي ساحه نه وړي. نو کوم وخت چې موږ ساحه انتخاب کړو راځو موف ټول انتخابوو. اوس کولی شم چې د موف ټول په واسطه باندې دغه ساحه کټ کړم یا یې یوسم. ګورئ موږ کټ کړل دا ساحه. د یوه طریقه بیرته کنټرول ځایډوم. زه غواړم چې دغه ساحې څخه کاپي واخلم. نو د الټ په نیولو سره اوس که زه دا چیرې کش کړم نو موږ به د دې ساحې څخه کاپي اخیستې وي. کنټرول زید. اوس بیا غواړم چې دغه ساحې څخه کاپي واخلم خو غواړم چې افقي او عمودي په منظم ډول یوسم. نو دا واره شفت نیسم الټ نیسم او دا ساحې ته حرکت ورکوم. که زه دور یوسم نو په دا شکل باندې دا طرف ته ځي. لاندې خوا ته نسي تللی. که زه هر څه موس لاندې خوا ته راکش کړم خو بیا هم یوه طرف او بل طرف ته تللی سي خو لاندې او لوړ نسي تللی. اوس راځم ته نوی لیر اخلم. دا کلیک کوم. دا ساحه ما انتخاب کړې ده. که زه اوس پر دغه لیر ودرېږم کنټرول شفت سی ووم او بیا راسم دغه لیر انتخاب کړم کنټرول شفت بي ووم. که دا اوس زه هایډ کړم نو دا ساحه یعنې دغه لیر ته به ما راوړی وي. که دا هایډ کړم او دا شو یې ښکاره کړم نو دلته به زموږ ساحه نه وي کټ سوې، یعنې ما د هغه څخه کاپي واخیسته. دا و ریکټینګلر مارکي ټول.